قاضي چې رشوت خور شي قضاوت په چا کوي او انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي او زه یې له څنګه بېلومه چېرته داسې نږدې ورسره کښېنم او زه یې له څنګه بېلومه چېرته پکې خویونه پښتانه ښکاري جوړېدو ته څوک پرېږدي نه دا هېواد خدایه خیر کې خونړی رالوتې باد او بس له هر کوره مې روانې جنازې دي ولا پرون یې م راوړو ولا بله ورځ یې م راوړو دا ځوانان نو بس غلي غلي خو مې ډېر ولیدل او زه خو به ښکاره دې میک ته وچاړم خو بل سلامونه او ډېر زیات احترامات مې ومنئ قدرمنو لیدونکو د پښتو ادب مینهوالو کلیواله ادبي خپرونه ده او نن راسره په خپرونه کې د ډېرو زیاتو ملګرو په غوښتنه د دوهم ځل دپاره ګل اغا لالپروال صاحب دی له لالپروال صاحب څخه شعرونه اورو د شعرونو څنګ د ژوند او شعرونو په هکله یو څو پوښتنې نو هیله ده چې ملتیا مو وکړئ او دغه څو شېبې مو راسره ښې تېرې شي لالپروال صاحب سلامونه او هرکلی ژوندی اوسې محترمه او ډېر ډېر خوشحاله اوسې الله دې راته روغ لره او کوم لیدونکي کتونکي چې ما ویني هغوی ته هم د زړه له تله سلامونه او احترامات ډالۍ کوم خدای دې خوشحاله لره او بس د ستا د دې مینې سره به داسې یو دوه درې بنده څه ویم بیا به نوره خپله شاعري هم وکړو ستا د دې مینې سره داسې یو څه وایم چې چاته به څه او چاته به څه ښکاري دغه زما ورور به چاته به څه او چاته به څه ښکاري وایي ما ته خو ځان او ما ته خو زړه ښکاري چاته به څه او چاته به څه ښکاري او ما ته خو ځان ما ته خو زړه ښکاري او ورسره ناست چې یم باور دې وشه ورسره داسې ناست چې یم باور دې وشه بیا راته ټوله دنیا نه ښکاري او ما ته خو ځان ما ته خو زړه ښکاري او زه یې له څنګه بېلومه چېرته داسې نږدې ورسره کښېنم او زه یې له څنګه بېلومه چېرته پکې خویونه پښتانه ښکاري او ما ته خو ځان ما ته خو زړه ښکاري او ما ترې په مرګ هم جدا نه کوي خلکه ما ترې په مرګ هم جدا نه کوي خلکه او یو ځای پراته کاڼي درانه ښکاري او چاته به څه چاته به څه ښکاري نو ژوند درته غواړم خوشحاله اوسئ ما ته خو د ځان نه زیات ګران یاستئ الله مو راته روغ لره او داسې ده چې نن سبا د وطن که سپین نور دی پکې خو د دې جنګ او د جګړو او د دې راکټ او توغندیو اوازونو دلته شپه راوستې ده بارودو زموږ په دې وطن توره تیاره راوستې نو هسې وایم ځان سره چې توره شپه شوه تورتمونه ویر ماتم دی توره شپه شوه خدایه تورتمونه او ویر ماتم دی خدایه کور په کور غمونه ویر ماتم دی توره شپه شوه تورتمونه ویر ماتم دی او خدایه کور په کور غمونه ویر ماتم دی او په هېواد مې بیا راغلی انقلاب دی په هېواد مې بیا راغلی انقلاب دی او بس لور په لور باندې سرې وینې دي سیلاب دی په هېواد مې بیا راغلی انقلاب دی خو لور په لور باندې سرې وینې دي سیلاب دی یا شنه لوګي دلته د کلو پورته کېږي صاحب شنه لوګي دلته د کلو پورته کېږي خدایه جنازې ترې د اتلو پورته کېږي نو د افغان خاورې اغوستی داسې اور دی چې قصابي د ظلمو کېږي ظلم زور دی د افغان خاورې اغوستی او داسې اور دی قصابي د ظلمو کېږي ظلم زور دی او جوړېدو ته څوک پرېږدي نه دا هېواد جوړېدو ته څوک پرېږدي نه دا هېواد خدایه خیر کې خونړی رالوتې باد جوړېدو ته مې څوک پرېږدي نه دا هېواد نو خدایه خیر کې خونړی رالوتې باد په وطن مې د توپونو انګازې دي په وطن مې د توپونو انګازې دي او بس له هر کوره مې روانې جنازې دي ولا پرون یې م راوړو ولا بله ورځ یې م راوړو دا ځوانان نو بس ویمه چې په وطن مې له توپونو انګازې دي بس له هر کوره مې روانې جنازې دي دلته بل څه نشته بغیر د دغه نو دا مې داسې ویله چې په درد دردمن او دردېدلي خو مې ډېر ولیدل په درد دردمن او دردېدلي خو مې ډېر ولیدل د بل د لاسه لګېدلي خو مې ډېر ولیدل په درد دردمن او دردېدلي خو مې ډېر ولیدل او د بل د لاسه لګېدلي خو مې ډېر ولیدل او ځان له زه نه یم صاحب
ځان له زه نه یم دلته دې غټه واړه په ژړه ځان له زه نه یم دلته دې غټه واړه په ژړه د چا له سترګو اوښکې څاڅي او د چا زړه په ژړه ځان له زه نه یم دلته دې غټه واړه په ژړه د چا له سترګو اوښکې څاڅي او د چا زړه په ژړه نو بس سلګو نیولي غلي غلي خو مې ډېر ولیدل او زه خو به ښکاره دې میک ته وچاړم خو بل به هغلته ځان پورې شرمېږي وایي سلګو نیولي غلي غلي خو مې ډېر ولیدل او د بل د لاسه لګېدلي خو مې ډېر ولیدل صحیح ده وایي تاسې خپله خپل ځان پرې کوئ خو زه وایم چې داسې به څوک وي چې خپل ځان خپله په زور ووژني داسې به څوک وي صاحب چې خپل ځان خپله په زور ووژني او لاس د خپل تن نه ځني پرې کاندي خپل ورور وژني داسې به څوک وي چې خپل ځان خپله په زور وژني او لاس د خپل تنه ځني پرې کاندي خپل ورور وژني خو د چا په لمسه ولیدلي د چا په لمسه ولیدلي خو مې ډېر ولیدل او بس د بل د لاسه لګېدلي خو مې ډېر ولیدل بس دغه زموږ وطن دی ټول پکې د بل د لاسه مړ شو د بل د لاسه لګېږو یو هم څوک په خپله ځان نه ولي خو دلته لکه هغه زما د شعر خبره ویلې د وخت او د هوا پکې توپان لیونې شوي هر سړی لیونی شوی دلته اوس زموږ دې وطن ته راخلاص دی دا خو عظیم د جنګونو نو هغه شعر ما ویلی چې قاضي چې رشوتخور شي قضاوت په چا کوي او انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي قاضي صاحب د وخت مو چې په خپله رشوت خور شي حلال او حرامونو ګوري پړ مخ پې نذکور شي نو روان په شریعت به دا باقي خلک څنګه نور شي نو وایي سر ښکته که ګریوان کې عدالت په چا کوي انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي او وایي سر ښکته که ګریوان کې مسلمان چې داسې کار کا او تسبیح د ټګۍ والي دوه ګوتو باندې شمار کا او په دې پاکه جامه کې ځان په زور باندې مردار کا نو صحیح د خدای په لاره عبادت په چا کوي او انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي نو صحیح د خدای په لار به وایه څنګه څوک روان شي یا په مال د مظلومانو چې دا غټ خېټې واګداران شي او نفسونه پې ماړه کي ټول د سیر مې خاماران شي نو د داسې خلکو وروره ضمانت په چا کوي د داسې مشرانو خلک وروره ضمانت په چا کوي انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي نو وایي په داسې خلکو څه چې تش دعوه د مسلمان کړي او ظاهره پاک لباس وي نور کارونه د شیطان کړي یا تا هم ګلاغا والی په غلطه دې روان کړي نو د دین اسلام په کلکه حفاظت په چا کوي او انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي او انصاف د پړه وړه او ملامت په چا کوي ژوند درته غواړو زه به د ګل اغا لالپوروال جذبې ته یو څو بیتونه ډالۍ کړم د جذبې ډېر قربان ښکلي شعرونه یې ویل وایي دلته کې سپین راپاڅي تور وجني دلته کې سپین راپاڅي تور وجني دلته په ورور خپل سکه ورور وجني دا جنگ بیخي په مړخ نه پوهېږي دا جنگ بیخي په مړخ نه پوهېږي بالا یې وجلي دي لا نور وجني پښتون ما پسې ټوپک مه راخله پښتون ما پسې ټوپک مه راخله پښتون ما مړه پیغور وجني په غټو سترګو هغه مړه راګوري په غټو سترګو هغه مړه راګوري هغه خو ما مړه په زور وجني او همدغه یوې دی راخوشې که د دې بچي غم ګوره مور وجني همدغه یوې دی راخوشې که د دې بچي غم ګوره مور وجني ورور یې اور د دشمنۍ بلکې په لوپټه باندې بیا خور وجني ورور یې اور د دشمنۍ بلکې په لوپټه باندې بیا خور وجني زاهدي رب څه دومره مینه کړې چې سجده کې به یې نسکور وجني دغه وایي چې په موږ حمله جنګ سیاست لوبه د ډالرو ده اوس یې په موږ حمله جنګ سیاست لوبه د ډالرو ده اوس او دلته کمزوري خوراکه د زورور ده اوس وی په مونږ حمله او جنگ سیاست لوبه د ډالرو ده اوس په مونږ حمله جنگ د سیاست لوبه د ډالرو ده اوس او دلته کمزوري خوراکه د زورورو ده اوس او مونږه ځپلي جنگ جګړو له تابه وتي خواران
مونږه ځپلي جنګ جګړو لتا به وتې خواران او وژلي یو رنګ رنګ وسلو په بم الوتې خواران نو خوا چېرته یخه د دې وخت د ستمګرو د اوس او دلته کمزوري خوراکه د زورورو د اوس او خپله په لمسون یو بل د نور ولو خپله په لمسون یو بل د نور ولو څو به هېواد خپل په درنو اسلحو تور ولو وی خپله په لمسون یو بل د نور ولو او څو به هېواد خپل په درنو اسلحو تور ولو نو موقع په لاسو د تورمخو پاړوګرو د اوس موقع په لاسو د تورمخو پاړوګرو د اوس او دلته کمزوري خوراکه د زورور د اوس نو وی خلک لیوني دي دلته خپله یو او بل ولي خلک لیوني دي دلته خپله یو او بل ولي خپل کابل ولي او ګرځي په چمن کې لور په لور باز او بلبل ولي او خپل کابل ولي او ورونه پښتانه مسلمانان ښکار لدي ورونه پښتانه مسلمانان ښکار له بې دینو شو او سره رنګ په وینو شو او ړنګ چپه ولاړ کورونه وران په ځینو شو او سره رنګ په وینو شو نه کوي اسره څوک زیاتو کم څوک پوره سل ولي وی نه کوي اسره څوک زیاتو کم څوک پوره سل ولي خو خپل کابل ولي او ګډ خزان په خو ښایسته زمرو ځوانانو دی او څه حال د افغانانو دی او لور په لور قتلان د پښتنو مسلمانانو دی او سال د افغانانو دی او څوک درانه مشران څوک یې ښکاره جنګي اتل ولي څوک درانه مشران څوک یې ښکاره جنګي اتل ولي او خپل کابل ولي او ګرځي په چمن کې لور په لور باز او بلبل ولي او خپل کابل ولي قدرمنو لیدونکو نن دپاره مو دغه ادبي بنډار همدومره تر بیا چې بل شی راپورې ځو تاسو خو لویو بخونکي خدای سپارو د لوی الله په امان